تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه وي چې د بل خدمت کې تیر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، ویسکرنی ما د یو نوي ویډیو سره راغلی ما مدرسه ترتیل القرآن ته. کاري سهیل احمد حنفي صاحب له راغلی ما کوم چې دا مدرسه چې کوم دی همدوی جوړه کړې ده او ډېره زیاته ګرانه وي چې په کرایه کور کې یو سړی ځان له مدرسه کولو کې و هغې کې بیا اویا ماشومان چې کوم دی علم زده کوي، د دې نه نور خورېږي، روشنایي ترې خورېږي، د نه به حافظان وځي، عالمان به ترې وځي. نو ډېره ګرانه وي چې یو کس دا شوروم کې او بیا مدرسه فی سبیل الله چلي، نو دا د دین سره لګاو دی او دین سره مینه ده. نو کاري سهیل صاحب لومړنۍ خو ته خپل پروګرام کې ډېر مینه هرکلی او د وخت راکولو نړۍ مننه. جزاک الله احسن الجزاء. الله دې ستاسو عمر کې علم کې برکت واچوي. تاسو موږ ته دومره ټایم راکړو، موقع مو راکړه، زموږ خواله راغلی. الله دې ستاسو عمر کې په علم کې برکت واچوي. جزاک الله احسن الجزاء. تاسو سره په اوسني وخت کې څومره طالب علمان چې کوم دی تاسو سره سبق وایي؟ موږ سره کوم دی په دغه ټایم باندې اویا اتیا ماشومان سبق وایي. دې کې چې کوم دی غیر مقیم هم شته، مقیم طلبه هم پکې دي، دې کې حافظان دي، دې کې ناظرې والا دي. موږ سره چې کوم دی په دې مدرسه کې سبق وایي او دغه شپې موږ سره سبا کوي. د حافظ کومه مرتبه د قیامت په ورځ او د عالم په دې باندې لږه روشنایي واچوي جي. تاسو د حافظ باره کې معلومات وکړو. حافظ چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د قیامت په ورځ باندې به چې کوم دی د حافظ قرآن مور او پلار ته د جنت لباس اچوي، د جنت جامې به ورته اغوندي او الله به ورته ووایي چې ای حافظ قرآن، ای قاري، ته په ترتیل سره قرآن لوله، سلو سره په قلاره باندې چې کله ته ناست ته ورسېږي دا به ستا درجه او مقام وي. دا د حافظ قرآن مقام دی. د قیامت په ورځ به حافظ قرآن چې کوم دی ځان سره د خپل خاندان هغه لس کسان چې په چا جهنم اور واجب شوی دی، الله تعالی به هغې چې کوم دی یعنې د حافظ په برکت سره الله تعالی به دغه لس کسان د ده د کورنۍ چې کوم یعنې د حافظ سره مینه کړې وي، حافظ سره چې کوم دی د ده لاس امداد کړی وي، حافظ سره ولاړ وي او د ده مرسته کړې وي، د ده سپورټ یې کړی وي، د قیامت په ورځ به حافظ قرآن د خپل خاندان لس کسان هغه چې په چا جهنم واجب وي ابا چې کوم دی الله تعالی د هغې د جهنم فیصله چې کوم دی اونکي، الله تعالی به د هغوی د جنت فیصله وکړي، هغوی به جنت ته کوم دی حافظ قرآن سره یو ځای لاړ شي. نو مینوالو کاري صاحب له خدای ډېره غټه سینه ورکړې ده چې دومره ښکلې مدرسه یې چالو کړې ده، یعنې په دې وخت کې ډېره زیاته مشکله وي. نو تاسو له هم خدای یو مقدر کړې ده چې تاسو ورسره مالي امداد وکړئ. نو ډېره به ښه وي که مالي امداد ورسره نشئ کولی نو دوا ورته وکړئ چې الله یې ولې دا مدرسه مخکې بوځي، والله یې دې نه ښه عالمان ښه حافظان د دې مدرسې نه وباسي. او کوم ملګري چې دې سره امداد کول غواړي نو کاري صاحب تاسو د نمبر خپل دې ته ووایئ، د ایزي پیسې. جزاک الله احسن الجزاء. الله دې ستاسو په علم کې، په عمر کې، ستاسو په مال حال کې برکت واچوي. زموږ د ایزي پیسې د اکاؤنټ نمبر دا دی 0317 نو مینوالو تاسو له خدای یو مقدر کړی ده چې دوی سره مدد وکړي. مدد نه وي نو ما تاسو ته مخکې مې وویل چې دوا خو ورته کولی شي. نو مینوالو ما له الله دا وس راکړی چې ما دا ویډیو کو تر تاسو مې درورسولی. تاسو له چې کوم دی الله څومره وخت درکړی دی چې دوی سره مدد کول غواړي، څوک وله دعا کول غواړي، څوک چې کوم دی دا هم نشي کولی، نو دا ویډیو د شیر کړي چې هغه کس ته ورسېږي چې کوم دوی سره مدد کول غواړي. نو دا به مدرسې نه به چې کوم دی عالمان به ترې وځي، حافظان به ترې وځي، د دین روشنایي به ترې خورېږي. نو دا موقع تاسو له خدای یو پیدا درکړې ده. نو تر بلې خپرونې پرون له راکړي اجازت، هر چېرته چې ښاد آباد و بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.